علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول مرګرو د سلامونه چې کم په پاکستان کې کم په بار ملکونه په هر ځای کې چې زموږ د ژوند ورته سلامونه. نن راغلیو د یوسف جان خواته او مو خو د کور ویډیو ولو کړه او دنه وسته پوښتنه کوم چې دته څه مشکلات دي. یوسف جان له په خپل پروګرام کې درته خبر کړی. وعلیکم السلام. داسې کار دی چې دا روره غریبي ده، دا دومره مال زما ولګېده، نور اوس ما سره د ما وس نشته چې زه داسې یا په دې ځان لسه لرګي واچوم یا پلنټر واچوم. نو بس چې څه دولت مولت هغه خلکو م نیولی دی، رونو مې دا ما ته به دغه غریبي وه، یو 2 لکه روپۍ مې دا ځای مې اخیستی دی، په دې مې ولګولې، دا مې جوړ کړو. اوس د دې چت مسله ده، دا به کو که خیري او الله دې وکړي چې بس دا باتروم او دا ځای تیار شي، نو بس نور د الله نه څه غواړي. دا یوسف لاله دا لانټر اوس د څه د وجې پاتې لکه کار خو ټول د وجې پاتې دی وروره، پیسې را سره شته نه، دغه پیسې وې چې ما ولګولې، اوس نور مې لاس خراب دی، نو په دې وجه دا پاتې شو. چې زموږ کم کتونکي دي کم اورېدونکي دي وروره، یوسف لاله ډېر زیات غریب دی او په دې لکه عمر هم سیوا دی او کو څوک ورسره امداد کولی شي د ټلیفون نمبر هم بره ورکړی دی، دې سره رابطه کولی شي ډایرکټ.